نشته احساس ډیر خلک شته په رمضان کې په لار باندې هغې روژې نیسي دې نه پوهېږي تا ته دا احساس نشته دی ځکه په تا غربت نه دی راغلی خو د غربت احساس د هغه چا سره اوسئ چې په خپله په باندې غربت راغلی غریب خلک د هر چا په خوا کې شته دی د هر چا په محله کې یو غریب کس شته دی چې هغه غریبانان دي ټول انسانان الله یو شان دي پیدا کړي مالدار چې الله پیدا کړي په دې باندې امتحان دی غریب باندې امتحان دی په دې میاشت کې په مالدارانو باندې امتحان دی چې د غریب څخه خیال ساتي که نه ساتي د دې رمضان مقصد دا چې ته لږ وږی شوی چې احساس څه وشي چې دا 12 میاشتې چې غریب وږی دا څومره په تکلیف کې زه خو لږ ساعت دپاره بېګا پورې وږی یم او ما باندې څومره سخته تېرېږي دا غریب خو په مخه باندې وږی دی د دې غریب لږ خیال ورسره وساته لہذا خلق په ځان باندې دا فرض کوي په ځان باندې مثال په طور باندې زما ګاونډي یو کور دی نو یوازې خو زما ګاونډي نه د نور ګاونډي به وي که نه نو مثال په طور باندې یو کس دی د هغې به زه خوراک بندوبست کوم یوه روټۍ به سیوا پخوم خیر دی یوه روټۍ لږه سیوا پخه کوي دغه شان بل فرد به یې د هغې لپاره بل کور یو روټۍ سیوا پخېږي بل لپاره بل یو روټۍ سیوا پخه کړي د غریب بام کار وشي ستا به صدقه وشي او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما چا چې روژهدار لا روژه ماتې واخیستو کان له مثل اجره د دپاره د هغه عمر ثواب میلاویږي غیر انه لا ینقص من اجره شیئا سوا د دې نه چې ګوره دا په ثواب کې کمی نه راولي خو د هغه عمر ثواب تا ته میلاویږي دون عظیم موقع رمضان المبارک کی مثال په طور باندې ته صاحب استطاعت دی مال الله درکړی دی وس دې شته دی یو 500 کسانو دپاره چې روژه ماتې والې داسې شوه لکه شپږ روژې دي چې نیولې یوه دې خپله شو 15 هغه شوې لسو دپاره د روژه ماتې واس لکه 11 روژې شوې یوه دې خپله شو 10 هغه شوې څومره عظیم ثواب او دغه غریب خلک چې کم زمونږ په دې محلو کې زموږ په دې علاقو په دې کلو کې دا غریبانان هم مسلمانان دي او دا زړه لري د دې زړه د وس پرې نه جوړ نه دی د دې زړه د غوښې نه جوړ دی دا هم زموږ په شان ته زړه لري لکه موږ چې څنګه خوراک ته زموږ زړه کي اسکاک ته زموږ زړه کي اعلی خوراک ته زموږ زړه کي دا غریبانان مقطع د دې زړه کېږي خدا انصاف نه دی دا ظلم دی چې زه به اعلی خوراک کوم همیشه دپاره غریب دی خوار یې هلته په دغه ساک پسې دغه د جوارو په روټۍ پسې د هغې روژه ماتې کوي هغې د چېرته د شملو په سالن پسې روژه ماتې کوي هغې به دغه کوي د هغې حق تا نه جوړېږي د هغې عزت ته اطمینان د هغې عزت ته خوشحالي سکون داخلول دا زما سیمه نه ده دا زما سیمه ده د الله نبي وایي هغه سړی مؤمن نه دی هغه سړی مؤمن نه دی 3 کرته یې ویل چې دی په مړه خېټه باندې شپه تېرې کړي خو هغې ګاونډي وږی دا مؤمن نشي کېدلی دا غریب ځان سره ملګری کوي د هغه هم خوراک ته زړه کېږي دا غریبانان خو چې بازار ته وځي هسې په دې خوراکونو نظر لګي خو هلته جب کې څه شی شته نه چې وایي غریب څوک یې ولا اخلي نه دې اړیکه هغه وکړي نو 1000 روپۍ دې اړیکه مثال په طور باندې ولي په 1000 روپۍ به دې څه شی دي دی به اخلي څه شی په دې باندې او تاسو نه تپوس کوم تاسو چې ماښام کله کښېنئ خوراک ته او ماښام خوراک شروع کوي ماشومان در سره دي دا ماشومان هم خوشحاله یو شي باندې ورپرېوځه بل شي باندې ورپرېوځه د غریب د ماشوم زړه نشته دی د غریب د ماشوم د هغه د خوراک ته زړه نه کېږي که نه هغه زړه چېرته د ګټې نه جوړ دی دا زړه د ګټې نه نه جوړ دا زړه د خوښې نه جوړ دی هغه هم دا ښه خوراک د دې ارمان کوي چې دا ښه خوراک ماته میلاو شي ته خو په دې نه پوهېږي تا ته دا احساس نشته دی ځکه په تا غربت نه دی راغلی خو د غربت احساس ته هغه چا سره اوسئ چې په خپله په باندې غربت راغلی نه خو چېرته بېکاره سالنې په ښکلی تالې راولېږي چې ته ماله ښه سالن راولېږي زما نو دا انصاف نه دی انصاف دا دی چې په خپل لاس باندې مه شرمېږئ په دې باندې دا د شرم کار نه دی دا عظیم کار دی چې په خپل لاس کې روټۍ راوالې په خپل لاس کې سالن راوالې او غریب ته وروي او ورشي او دا وله ورکړي هسې چې ستا دا ښایسته خوراک هغه پرې روژه ماته کړي د ده د زړه به څومره دعا تا ته راوځي څومره دعا به راوځي نشته احساس ډېر خلک شته په رمضان کې په ناره باندې هغې روژې نیسي په ناره او که چېرته روژه ماتی چا ونه ورولېږه جومات یې کې بیکنۍ نه وشه روټۍ باندې روژه ماتی دا احساس ځان کې لږ پیدا کړي زما ورونو ورکړي وله
ثواب یې څومره دی دومره عظیم ثواب د غریب دغه د زړه ته چې لږ دا سکون میلاو شي ستا د روټۍ په وجه باندې ښه خوراک میلاو شي دغه ماشوم خوشحاله شي دغه ماشوم هغه خوشحاله شي دومره ثواب حدیث امام بخاری نقل کړی امام مسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان امرأة بغیا رأت کلبا مخکې خلکو کې یو زناکاره ښځه یو سپی ولیده فی یوم حار یطیف بالبئر یو سخت ګرمۍ کې چې د کوی د غاړې نه شي چاپېرېده را چاپېرېده یو سپی لیدلی دی یو زناکاره ښځه ده یو سپی ولید سخته ګرمي ده تنده پرې راغلې ده او دا ژبې را ایستلې ده دغه زناکارې په هغې باندې اوبه وڅښلې او الله ته وایي داسې خوشحاله شو ایستې ورته معافي وکړه زناکاره ښځه صرف په دې وجه باندې الله معاف کړه چې په سپي باندې اوبه څښلي دي د انسان خو اشرف المخلوقات دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ما په ښایسته شکل کې پیدا کړی ښایسته قامت کې پیدا کړی دی ولقد کرمنا بني آدم الله وایي موږ آدم علیه السلام اولاد ته عزت ورکړی شرافت هم ورکړی دی نو چې د بني اسرائیلو بدکاره ښځه د اوبو په څښلو باندې چې سپي باندې څکي نجس العین دی په هغې باندې الله معاف کوي او ته په مسلمان باندې په یو مسلمان غریب سړي باندې د هغه په ماشومانو باندې ته خوراک وکړې په رمضان کې الله به تعالی معاف کوي لږ د دې احساس هم وکړئ د دې خبرو څخه خیال وساتئ